مسئولان صحت عامه کشور سنگ تهداب یک شفاخانه را به ارزش 64.5 میلیون افغانی در ولسوالی گیروی ولایت غزنی گذاشت. مسئولان میگویند که این شفاخانه در گستره 5 رب زمین با بودجه انکشافی وزارت صحت عامه کشور ساخته خواهد شد. این شفاخانه 50 بستر با داشتن یک باب مسجد، سیستم مجهز مرکز گرمی، پارکینگ وسایط و امکانات رفاهی دیگر قرار است تا 18 ماه آینده به بهره برداری سپرده شود. د ګیرو ولسوالۍ ته یو روغتون چې د امیرالمؤمنین شیخ صاحب حفظه الله له لوري څخه منظوري راغلې ده د تعمیر چارې انشاءالله سر له ننه پیل کیږي او دا یو عمومي روغتون به یې د ټولې ولسوالۍ په کچه باندې به خدمات وړاندې کوي او ټول برخو کې خصوصا داخله عمومي، داخله اطفال، جراحي او نسایي ولادي کې به تخصصي خدمات ولري. شفاخانه ده 50 بستر ده، تقریبا 15 اتاق لري، بخشونه ټول فعال دي په معیاري ډول. په 15 جریبه مځکه کې ده چې 4.5 میلیون افغانۍ تقریبا 1 میلیون دلار د مصارف دی تنها په ساخت ساز کې بدون د تجهیزات او په 13 میاشتو کې ان شاء الله که د خدای رضا وخت ورته ټاکل شوی موږ کوشش کوو چې دغه ته مخ هغه برابرداری ته وسپارو. در همین حال باشندگان این ولسوالی با آغاز کار این پروژه از وزارت صحت عامه کشور ابراز قدردانی کرده و می‌افزایند که با بهره برداری این شفاخانه مشکلات صحی مردم به گونه چشمگیر حل خواهد شد. روغتیايي کلینیک یا شفاخانې سره خو موږ په اخیره اندازه باندې ضرورت لرو. دغه یو مرکز د کلینیک دلته موږ لرو، شفاخانه چې د موږ په داوتي کې منظوره ده چې هلته جوړه ده هغه اوس ورانه سوې ده په جنګو کې، هیڅ شی هم دلته نشته، شفاخانه وجود نه لري. نو دا هر څومره خلک چې دي موږ یا قرهباغ ته یا شلګر ته یا خود مرکز غزني ته نایته ښرنې ته هم ډیر خلک کوشش کوي چې ښرنې ته ولاړ شي. دا اوس کوم موږ ته شفاخانه راځي یا کوم روغتون موږ ته راځي، موږ ټول د ګیرو ټول ولس ډېر ځینې خوشحاله ده. زه خپله ډېر خوشحاله یم ځکه چې موږ یو مریض وي هغه که د اپریشن کار وي یا د تولد مریضان وي هغه که موږ کله وړو هغوی وخت تکلیف وي یا موږ میرې ته رسوو یا غزني ته رسوو، ډېر وخت داسې پېښ شوی دی چې هغه مریض ډېر په زور سي یا ها خبره تر مرګه پورې لاړه شي. نو دغه روغتون ته ډېر خوشحاله یو، ډېر هیله‌مند یو. مسئولان نیز می‌افزاید قرار است پروژه های ساخت 4 شفاخانه دیگر در ولسوالی های اندر، ناوه، اجرستان و آبند ولایت غزنی امسال آغاز گردد و کار شفاخانه های متباقی در سالهای آینده آغاز خواهد شد.